په خوست کې پانګوال د ښاروالۍ ریاست له لوري د ښار مهم واټونو د اساسي جوړولو کارونه ستایي. د دوی په وینا د دې واټونو په رغولو سره د دوی په پانګونې مثبت اغېز شوی چې د سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو لپاره غوره زمینه برابروي. همداراز پانګوال په ډاګه کوي چې د هیواد د امنیتي وضعیت په ښه کېدو او د اړونده مسؤلینو له لوري د پانګې اچونې لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول هغه عوامل دي چې دوی وهڅول ترڅو په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. موږ د ښاروالۍ نه ډېره زیاته مننه کوو چې په داخل د ښار کې که داخلي سړکونه دي که منځني سړکونه ډېر په اساسي ډول جوړ شول. موږ په کاروبار کې 80-90% فرق غولی دی. موږ نور هم غواړو چې دا رقم د سړکونه په داخل د ښار کې جوړ شي که په نورو ځایو کې چې جوړ شي. موږ به انشاءالله خپل کاروبار ته لا دوام ورکړو. د یاد ولایت اوسیدونکي په ورته وخت کې له دولت څخه غوښتنه کوي چې پاتې ولسوالۍ ته تلونکي سړکونه هم په اساسي ډول ورغوي ترڅو د ښار او ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ اسانتیاوې زیاتې شي. په بل داخل ښار کې مقصد ډېر سړکونه و چې مقصد خراب و او اوس چې جوړ شول ابودي وشوه مقصد د مریضیو مخه یې ونیوه. مګر ګردونه به یو شی به بل شی به خو دغه لارې اطراف سړکونه دي لکه د نور دي مقصد چې دا واپخه شي. مقصد دا موږ غوښتنه ده چې مقصد سړک هم کور چې بازور کې وشو داسې د ولسوالیو مرکز ته چې کومې لارې تللې دي باید په دې باندې کار جدي وشي. شکر الحمدلله چې هره کوڅه هره لحظه ګلې گلزار شوله. خدای دې وکړلی چې دا ټوله منطقه دغه رقم ترفیع نو به افغانستان ډېر مخته پرمختګ وکړي. د یادونې وړ ده چې د خوست ښاروالۍ ریاست د ښار په لومړۍ، دوهمه او درېیمه ناحیه کې د 93 میلیونه افغانیو په ارزښت د رغنیزو پروژو کارونه پیل کړي دي چې تمه کېږي په نږدې راتلونکي 8 میاشتو کې بشپړ شي.